دوستانو ستړي مشئ. تاسو دا ویډیو د علي افغان چینل څخه دا دی اوس مهال ګورئ. نن راځو په دې ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو په د یو موبایل کې دوه پروګرامونه مثلا رن کو یا وچلو. مثلا دو فیسبوک څنګه په یو موبایل کې انسټال کولی شو یا استفاده پې کولی شو، همداسې دو مسنجره یا دو انسټاګرام، همداسې هر پروګرام چې اوسي. خوبي په دې کې د دوستانو چې مثلا بعضې وخت کې یو کس یو دوه فیسبوک اکاونټ لري یا مثلا دو انسټاګرام لري یا همداسې نور، نو کولی شي په یو وخت کې دواړو نه ګټه واخلي په یو موبایل کې. مثلا دواړه کولی شي په یو موبایل کې لاګین کړي یا یو موبایل څخه استفاده وکړي، خو جدا جدا به اوس راځو زده کوي. خو دا څه هغې نه مخکې به تاسو زما دا چینل خامخا سبسکرایب کوئ چې په راتلونکي کې همداسې ګټورې ویډیوګانې لاسته راوړئ، او لاندې نورې ویډیوګانې هم شته دی، کولی شئ هغه وګورئ. اوس راځو د هغې لپاره باید تاسو لومړی لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو سرچ کې چې PARAL دا به ولیکئ او سرچ به ووهئ. دغه اپلیکیشن دی، دا به انسټال کړو. لږ انتظار به ورته وکاږو چې دغه انسټال شي ما سره. بیا هم انتظار کاږو ورته. دا د اپلیکیشن انسټالیږي. شپږ MB اپلیکیشن دی یا پروګرام دی. د دې څخه وروسته به دا اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړئ لږ انتظار به وباسئ. او اوس به سټارټ ووهئ. اوس مثلا تاسو غواړئ چې کوم پروګرام نه په موبایل کې مثلا دوه وار استفاده وکړئ، یو وخت کې دوه وارې خلاص کړئ، یا په یو وخت کې دوه وارې موجود دي، تاسو کولی شئ دوه نه استفاده وکړئ. نو هغه به ورته چک ولګوئ. مثلا اوس واتساپ ته چک لګېدلی دی، زه غواړم دا لرې کړم. فیسبوک باید زما په موبایل کې دو دانې، مسنجر دو دانې، یوټیوب باید لرې کړم، همداسې ایمو باید دو دانې، سکایپ باید دو دانې. نو چې هر یو ستاسو خوښه وي تاسو به دلته صرف دغه چک لګوئ، او که خوښه هم نه وي بېرته دا چک باندې کلیک کوئ، دا بېرته لرې کېږي. نو ما دغه اپلیکیشنونه چک کړه. اوس دې نه بعد راځم، دلته به کلیک وکړئ. اوس تاسو کولی شئ اوس ګورئ ستاسو مخکې چې هغه فیسبوک و هغې کې وهمې ستاسو آی ډي لاګیني. اوس تاسو کولی شئ چې دلته مثلا نوی آی ډي خلاصې کړئ، که په سکایپ کې، ایمو کې، فیسبوک کې، مسنجر کې، همداسې چې هر یو اپلیکیشن تاسو مثلا دلته ورته ټاکلی کولی شئ هغې نه اوس استفاده وکړئ. نو زه فیسبوک باندې کلیک کوم. انتظار ورته لږ وباسو. دا دی ګورئ. اوس کولی شئ مثلا ستاسو بل آی ډي هغه هم دې کې لاګین کړئ، او زما خپل فیسبوک چې دی هغه به هم دلته دا دی، دا لاګین دی. نو مثلا اوس کولی شئ چې دلته بل آی ډي ورکړئ او هغې نه په همدې یو وخت کې دواړو نه استفاده وکړئ.
همداسې مسنجر هر اپلیکیشن چې تاسو مثلا دلته ټاکلی کولی شئ چې استفاده یې وکړئ. مثلا چې غواړئ نور پکې ایډ کړئ نور اپلیکیشنونه نو دلته به ایډ ایپ به ووهئ، کولی شئ چې نور اپلیکیشنونه پکې ایډ کړئ. نو دغه طریقه و دوستانو. دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او که خوښه هم شوه خامخا یې لایک کړئ. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې همدغسې مهمې او په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ او ډېر څه ترې زده کړئ. نو تر بیا ښې چارې.